په خیر یارانو د کلام دی دنګو غرونو ته په دې غرض راغلی ما چې د خپل ژوند نه هم خوند واخلم او تاسو ته هم د خپل وطن ښکلاګانې شریکې کړم. تاسو یقین وکړئ زموږ دا وطن جنت جنت وطن دی، داسې دنګ دنګ غرونه او داسې دنګ دنګ چنارونه او کوم ځای کې واوره، کوم ځای کې ګرم موسم، کوم ځای کې اوبه ډېرې، کوم ځای کې فصل ډېر، کوم ځای کې غله ډېره، کوم ځای کې میوه ډېره. د هر یو سیمې خپل خپل رنګ او خپل خپل خوند دی. په دې غرض چې مونږ د نورو ملکونو، د نورو هیوادونو، د نورو قامونو نه متاثره شوي یو او په هغې کې په دې خپل آباد وطن کې، په دې خپل ښکلي وطن کې ډېر داسې ژوند کوو چې لکه کله به مونږ ته دا چانس ملاویږي چې د دې رنګین او د دې ګلورین او د دې جنت جنت وطن نه بهر وځو. تاسو یقین وکړئ تاسو کو دا چیرې زده کړه چې د دې خپل وطن د دې ښکلاګانو نه څنګه خوند واخلو او په خپل موجوده معاشي حالاتو کې څنګه خو ژوند وکړو. تاسو به هیڅ چېرې د بهر ملکونو نه متاثر هم نشئ، د بهر قانون نه متاثر نشئ او چېرې هم په دې خپل وطن کې تنګ نشئ، چېرې هم دا خواهش ون لرئ چې موږ به کله بهر وځو. تاسو یقین وکړئ کم خلک چې بهر ځي هغه هلته کې د پردي د تارکولو، د سیمټو، د اوسپنو د وطن کې چې کوم دی هغه د بل د وطن، د بل د غر، د بل د بلډینګ، د بل د ګاډي سره تصویران ایستل دا ژوند نه دی. تاسو هغې دپاره محنت کوئ او د هغې محنت په سلسله کې تاسو صرف دومره رزق ملاویږي چې تاسو هغه هم مزدور یې او 10 کاله پس هم د هغوی مزدور یې، نه چې تاسو د خپل وطن بادشاهان شئ، نه چې تاسو د هغوی د وطن باندې راج وکړئ، نه چې تاسو یو لاټ لا ژوند وکړئ. په دې وطن کې که خړ دی که پړ دی که کوم ځای کې هر څنګه موسم دی ښکلی ژوند زده کړئ، د خپل ژوند نه خوند واخلئ او ټول دا خوندونه د ټول نړۍ سره شریک کړئ. ټول نړۍ په خپل دا ټول خلک په خپل خوشحالو کې شریک کړئ او خپل د ټولو خلکو په خوشحالو کې په خپل هم شریک شئ او دغه پیغام نورو خلکو ته هم ورکړئ او د خپل ژوند نه مطمئن شئ او خوشحاله ژوند درته غواړم او خوشحاله اوسئ. مننه.